نه پنځوستم سوال دی چې مسلمانان به کله غالب شي. جواب: کله چې مسلمانان د الله تعالی کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته رجوع وکي او دا عملا نافذ کی او خپل عقیده د توحید عقیده برابر کی، خلق د شرک نه ویری او د کافرو خلاف ټریننګ او تیاری وکي، نو الله سبحانه و تعالی با مسلمانان غالب کی، مسلمانانو ته غلبه ورکی. قرآن مجید په سوره محمد کې الله سبحانه و تعالی فرمای: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ای هغه کسانو چې ایمان راوړي، ان تنصروا الله، که چرته تاسو د الله د دین مدد وکئ، ینصرکم، الله به تاسو مدد وکي، تاسو به غالب کی. ويثبت اقدامکم، او الله به تاسو قدمونه مضبوط کی. دغه شان الله سبحانه و تعالی په سوره النور کې فرمایي: وعد الله الذين آمنوا منكم. الله سبحانه و تعالی په تاسو کې د هغه خلکو سره وعده کړی ده چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي. په تاسو کې چې چا ایمان راوړي او نیک عملونه کوي، الله سبحانه و تعالی ورسره وعده کړی ده. څه وعده کړی ده؟ ليستخلفنهم في الارض. دا وعده ورسره الله کړی ده چې زه به خلافت ورکوم دغه خلکو ته په ځمکه کې، کما استخلف الذين من قبلهم، لکه څنګه چې د دین مخکې نورو خلکو ته خلافت ورکړو. الله فرمای دغه شانتي خلافت به دغه خلکو ته ورکوم چا چې ایمان راوړي دی او نیک عملونه کوي. ولا يمكنن لهم، او الله فرمای چې خامخا به دوی ز مضبوط کم دینهم الذی ارتضى لهم، د دوی هغه دین به ز مضبوط کم د دوی د پاره چې ما کم غوړه کړی دی. ولا يبدلنهم، او الله فرمای چې خامخا ز به بدل کم دوی ته من بعد خوفهم امنا، رسته د خوف نه به امن ورته ورکم، دا فضا به ورله بدل کم، یره به ختم کم، امن به ورته ورکم. یعبدوننی، زما بندگی وکي، لا یشرکون بی شیئا، او د ما سره به هیڅوک نه شریکي. نو د دې وجنه کله چې مسلمانان د الله تعالی کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ته سنت ته رجوع وکي، دا عملا نافذ کی، په الله ایمان راوړي او دغه شانتي نیک عملونه کوي، نو الله سبحانه و تعالی بیا مسلمانانو ته غلبه ورکي، د ځمکې خلافت ورته الله ورکي.